سلامونه څنګه کېدلی شي چې موږ خپل 40 غنټې په داسې طریقه تیر کړو چې پایږي موږ د 500 شپږ غنټو کار په یو ځای باندې وکړل شو. د ټایم منیجمنت او پروډکټیویټي وایي. په ډیرو ادارو کې دا دومره بنیادی سکیل دی چې دینه بغیر تا او د ځان سره غدینو. زموږ په سکولونو او یونیورسيټانو کې دا موږ ته نه په کار چې دا موږ زده کوو. یو څو خبرې ټیپس تاسو شریکوم چې تاسو یې اپلای کړئ تاسو په ژوند کې ډیر زیات کومک وکړي. تاسو ټایم باندې ډیر زیات پروډکټیو شي. په لږ وخت کې به تاسو ډیر څه کارونه وکړئ شي. او نه خبره د ځان منیجمنت کول پکار دی، ټایم منیجمنت نه دی کول پکار، ځکه چې وخت خو یو داسې فریم دی دا مسلسل روان دی دا چې ته ودرې کینو ته به ځان په خپل منیج کې چې کم کارونه به ته پرې دی کم بکې چې ستا دا وخت چې کم د نور کې مت شي نو دې ته سلف منیجمنت وایي. ټایم منیجمنت او ټکه چې کم د په خپل باندې غلط دی. هم خبره د څومره چې هم کتابونه په ټایم منیجمنت تاسو وګورئ دا غي حاصل دار چې د ورځ په اخر کې د هفته په اخر کې تاسو سره څونه ټایم بچت شوی دی. او دا وکړي چې خپل کارونه سحر د وخت په ټایم باندې شروع کې نو ته په اخر کې ټایم بچت کیږي. خامخا چې څومره دا ټایم بچت شو دی مطلب دا ته کامیابی که ټایم د بچت نشو دی مطلب دا ته خطا رواني. د دې لپاره اصول دا چې ته خپل امپورټنت کارونه د ټولنه سحر وخت کې چې ستاسو د نور خلکو لا ورځ نه شروع شي تا کارونه کړي. خبره پارکینسن لاله دا شو چې یو کار ته څومره وخت مقرر کړي هغه کار به دومره راټیږي چې هغه وخت پوره اکوپای کی. دې خبرې مطلب سره که تاسو چرته یو ورځ یو خاص مقصد د پاره کې دی نو په دنا ټول ورځ واخلي. هو که تاسو له 2 غنټې کې دی نو په 2 غنټې واخلي. په سکولونو کې چې کله موږ ته به امتحان د پاره یو میاشت یو نیمه میاشت ټایم راکو موږ به یو 2 چپټر کار به هغه موږ تر اخره پورې نشو کولای. خو به د امتحان هم راغی چې موږ ته وسې په ورځ راکړه او پای کې وسلو 15 چپټر موږ ختم کړی. نو څومره چې هم کار دی دا په غټیږي هغه ټایم پورې چې تاسو څومره وخت مقرر کړی. وخت یو ډیر زیات اهم کرنسی دی. چا سره مال جیدل چا سره بنگلې او ګاډي کرنسی دی چا سره بل څه خو چا سره ډیر زیات وخت دی. هو که د وخت قیمت تک د روپو په شکل کې نه معلوم دا ته خامخا ځای کې دا ته څنګه معلومه کته ټوټل پیسې د میاشتې په اخر کې تاسو 1 لک روپۍ راځي او ته به د کې شپږ ورځې کار کوي او 8 غنټې د ورځې کار کوي. نو دې مطلب دا شو چې 200 او 8 غنټې ته په میاشت کې کار وکړو. دا چې څومره روپۍ دي یعنی 1 لک روپۍ دا په 208 غنټو باندې تقسیم کړي نو ستاسو د 1 غنټې قیمت پر راځي 480 روپۍ. دا ولې مهمه ده چې تاسو دا معلومه چې تاسو د خپل وخت قیمت معلوم شي چې زه 1 غنټه په کم ځای کې لګوم خرابوم نو دا زه 100 روپۍ دا ضایع کوم. دا رنګي کته چې د لپاره د اړیکې په هر شکل کې انلاین کې او په کور کې په بل ځای کې ته دا پته کې را کدي کار باندې زمونه سونه پیسې لګي او سونه ټایم په لګي نو ته د خپل سره خبره په اسانه کولای شي. که څه په 3 غنټې وخت لګي او که ستاسو 1500 روپۍ درکې نو دې مطلب دا چې په تاوان کې روانه هو که تاسو 1000 روپۍ درکې تاسو یو نیمه غنټه لګي دې مطلب دا چې په ګټه کې روانه څه چې د خپل وخت قیمت معلومه چې دا څومره پروډکټیو دی. د سره ته دا خپل اپګریډ کولای شي چې ستاسو وخت د غنټې نن قیمت 1500 روپۍ دی کته په ځان باندې کار وکي او داسې سکلز ډیولپ کې خپل مارکیټ داسې بدل کړي نو ستاسو د وخت قیمت په 1000 2000 3000 15000 او 10000 ته هم خطر شي. دا مناسب ده چې تخپل وخت قیمت او معلوم کې او بیا هغه شیزونه ایسته کې چې دا ایسر ستاسو وخت قیمت په بره لاړ شي. بل خبره په ژوند کې نه ویل استکول ډیر زیات ضروري د وخت قیمتي کول لپاره ځکه چې اکثر مونږه هر کس ته نه نشو کولای زموږ وختونه په داسې ډول کې ډیر زیات خراب شي. نو دا نه طریقه از د کول پکاره نه طریقه دار چې تاسو یو کس داسې وي چې د زیات تللی چې یو مسله تکرار شي دا کار کولی ته یا لمازلم کی چې سلار شم او د فون به کړو خو چې ما دا امپورټنت کار دی نو تاسو سره ځکه نشم ته او نه ویل دومره ضروری دي څومره چې خاویل ضروری دی. دا خاویل نه هم ډیر زیات ضروری نو پکاره چې نه ویل تاسو په خطر کې باندې از دکې نه ویل چرته هم مطلب دا نه چې ما سره دښمنی دی یا د ما سره نه لګي بلکې زما ته د خپل وخت قیمت معلوم دی ځکه تاسو نه وایم. یو بل مهم شی پوموډورو ټیکنیک ته د دې ته چې ته 25 منټه په فوکس سره کار وکړي بیا 15 منټه وخت پوکي په دې باندې ډیر زیات ډیټا اویلیبل ده چې د دې سره ستاسو پروډکټیویټي فوکس او د کار سکت څنګه سیوا کیږي. نو دا به سلور څه کوي تاسو داسې کې لکه 25 منټه به کار وکړي بیا 15 منټه بریک واخلي وخت پوکي بیا 15 منټه کار وکړي بیا وخت واخلي بیا 15 منټه کار وکړي بیا وخت واخلي سلور سایکل دې د کله پوره شي بیا 15 منټه وخت واخلي په دې ډیر ډیټا اویلیبل ده. نو تاسو دا ټیکنیک د سبق لپاره نور کارونو لپاره اپلای کولای شئ. د سره تاسو پروډکټیویټي او فوکس نور هم
سیوا شي. بل غټه وجه دا چې یاره موږ د هر نننی کار وروسته تړلو سبا ته وړو. د دې وجه دا چې یو باندې د بهانو یو بیماری د هغې د ایکسکیوزایټس وایي، د هر شي د موږ بهانه کتلې. دویم خبر دی چې کیدای شي موږ د بیمارانو د بیمارۍ علاج په ټایم باندې پکار دی چې تعالی دغه بهانې د بار بار نه راځي. دریم خبر دا چې په لاشعور کې زمونږ دا پرته ده چې داسې وخت به راځي چې قحط به زموږ وجود ته به انرژي ضرورت دی. نو هېڅ کار مه کوه په قلاره باندې کښېنه چې هغه وخت راشي تا سره بیا انرژي، تا سره به طاقت، تا سره به خوراک وي. خو دا خبره غلطه ده چې کومه نوې تیوري ده د یوز اینډ ډس یوز تیوري ده چې کوم مسلز کوم څیزونه ته بار بار استعمالوي هغه به نور ترقي کې نور طاقت کې وارد کړي. دې مثال تاسو په جیم کې کتلی شئ خلک دا مسل استعمالوي دا څنګه طاقتور شي. چې کوم خلک یو مسل نه استعمالوي په ځای باندې داسې لاس نیولی هغه بالکل وچ شي. بل هغه شیزونه منع کول چې هغه ستا فوکس ستا د کار نه اخوا کوي. په هغې کې له ټولو نه غټ شی چې کوم دی موبایل دی. په موبایل کې تاسو داسې کولی شئ چې نټ بلاکر چې کوم اپلیکیشن دی هغه استعمال کړئ چې کله هم تاسو داسې کار کوئ چې په هغې کې تاسو ته د نټ ضرورت وي او تاسو د نوټیفیکیشن د فیسبوک د انسټاګرام د واتساپ د کوي نو هغه به تاسو ته بلي، تاسو ته به نه راځي، خلکو ته به لږ چې دی بلاک دی او تاسو به خپل کار کولی شئ. دغه رنګې نور داسې واړه واړه شیزونه چې په هغې باندې تاسو خپل فوکس سیوا کولی شئ او ډسټرکشن هغه تاسو نه لرې کولی شئ. که تاسو وګورئ دا ایرپلکس دي دا که تاسو په غوږونو کې کېدئ نو بهر چې څومره هم شعرونه اوازونه او تاسو ته نه راځي چې نه راځي تاسو فوکس په سیوای تاسو به خپل کار په اسانۍ طریقې باندې کولی شئ. خو د ټولو نه غټ چې کوم ډسټرکشن دی چې هغه تاسو نشئ اوایډ کولی هغه سوچونه دي. سوچونه یو داسې شی دی چې ته به کار شروع کړې سبق به ویل شروع کړې تا ته به مختلف قسم سوچونه راځي. نو په کار چې دې باندې ته کار وکړې چې دا به څنګه منیج کړې. دې لپاره مختلف طریقې دي. یو طریقه دا ده چې ته کاغذ راواخلې او خپل سوچونه ولیکې یا چې کوم دی ځان ته په وایس ریکارډینګ کې خپل سوچونه ووایې یا چې بل کس سره شیر کړې یا چې کوم دی کنه ته میډیټیشن وکړې، بریثینګ ایکسرسایز وکړې. بل لا شی داسې طریقې چې ته خپل سوچونه باندې ورو کنټرول راوستی شي او دا بیا ته نه ډسټرب کوي، ډسټرکشن ته به دې نه بوځي. نو په کار ده چې موږ هغه ټیکنیک هم زده کړو چې هغه بنده ډسټرکشن ته بوځي او بنده د کار نه وباسي. بل چې کوم کامیاب خلک دي هغوی ځان ته ټو ډو لیست جوړوي. ټو ډو لیست دی ته وایي چې یاره زه به سبا یا په دې هفته کې یا په دې میاشت کې څه کارونه کوم. نو دا تاسو په مختلف طریقو کولی شئ. په دې موبایل کې چې کوم دی ګوګل کلندر کې دا تاسو ځان ته لیکلی شئ. دا قسم چې کوم کلندر په دې باندې تاسو ځان ته لیکلی شئ چې یاره سبا به زه دا کار کوم، بله ورځ به دا کار کوم او وړې وړې سټیکرې میلاویږي، بورډ میلاویږي. دې مختلف طریقو باندې تاسو ځان ته دا ټو ډو لیست جوړوئ چې سبا بله ورځ دا بله ورځ به دا کار کوم. نو تاسو نه به کارونه د دماغو نه وځي او په یو ځای کې ریټن کې راشي. نو ستاسو انرژي به سیوای، دماغ به هسې نه خوري چې یاره دومره کارونه دي او به هلته کې لیکلی شوي. دې سره به ستاسو پروډکټیوټي نور هم سیوا شي او ټایم منیجمنټ سکلز به دې کې نور هم راشي. بل یو ټیکنیک دی هغې ته 2x2 ټیبل وایي. یعنې په هغې کې به ته 4 ټیبلې جوړه کړې داسې او دې کې به هغه کارونه چې څه به ضروري، څه به وس کولي، څه به وروسته کولي، په هغې کې به ته دا ځان ته انلیسټ کړي. بیا به تا ته پته ولګي چې کم کول دي کم نه دي کول. خو دا ټیکنیک اوس ورو ورو پخوانی کېږي، اوس پرې ډېر خلک عمل نه کوي. بل موږ خلک هېڅ شیز پلان کوو نو سکیجول کوو نو. کوم چې هوښیاران خلک دي هغه خپله هفته، خپله میاشت، خپل کال چې کوم دی هغه یې پلان کړي، په کاغذ باندې ځان ته سکیجول کړي وي. مخکې په وړوکوالي کې به اکثر موږ دا ټایم ټیبل جوړو. د دې ډېره زیاته فایدې که تاسو اوس هم دا استعمال کړئ. ځینې خلک دا کوي چې ځان د ټوټل کارونه ولیکي چې دا به زه کوم نو هله به زما هفته میاشت او دا پوره کېږي. او ځینې خلک چې کوم دي د وخت مطابق یا د ورځو مطابق باندې ځان ته دا پلان کړي چې یاره دا ورځ چې کوم ده دا زما د دې کاروبار ده، دا ورځ چې کوم ده زما د سبق ده، دا ورځ چې کوم ده زما د دې شیز ده. نو په دې کې هم تاسو چې د سکیجولینګ ټیکنیک که څومره سیوا کېږي تاسو به ډېر کارونه په لږ وخت کې ښه په طریقه باندې کولی شئ. ملټي ټاسکینګ دی. ملټي ټاسکینګ دې ته وایي چې یاره یو انسان ډېر زیات کارونه کوي نو د ده اوورال فوکس پروډکټیوټي به ورو ورو کمیږي. نو په کار ده چې تاسو ملټي ټاسکینګ اوایډ کړئ. که خامخا یې کوئ نو پوموډورو چې کوم ټیکنیک مې درته ښودلی په هغې طریقه باندې کولی شئ یا داسې 2 کارونه یو ځای ته راوړلی شئ چې هغه د یو بل هغه کار نه افیکټوي. لکه تاسو اوس واک کول غواړئ یا چا سره خبرې کول غواړئ دا تاسو په ټلیفون باندې خبرې هم کولی شئ، واک ورسره هم کولی شئ. دغه رنګې که تاسو څه لیکل کول غواړئ او څه میوزیک اورېدل غواړئ نو دا دواړه هم تاسو کولی شئ. داسې یو څو کارونه دي که دا تاسو یو ځای ته راوړئ نو په دې کې به تاسو دا ملټي ټاسکینګ د وجې به تاسو پروډکټیوټي نه کمې کوي. خو اورال ریسرچ دا وایي چې څومره ته ملټي ټاسکینګ کوې نو ستا پروډکټیوټي، فوکس او ټایم منیجمنټ به ورو ورو خرابېږي. دا خبره ده چې موږ د یو خاص موقع په تمه باندې چې هر څه به پرفیکټ شي، هر څه به ټیک شي نو هله به زه دا کار کوم. دا زموږ دپاره له ټولو نه غټه مسلې او زموږ ډېر کارونه پاتې شي. دا ولې کېږي چې زموږ یره چې یاره که دا کار ما داسې وکړو نو په دې کې به دا کمې راشي او خلک به څه وایي، خلک به راپسې دا خبرې وکړي. نو که ته د دې خبرې نصیب راوځي چې خلک به څه وایي، د خلکو د یره دې فیس کړه نو خلک هېڅ هم نه وایي، د چا هم په دې باندې څه کار نشته چې تا کار څنګه وکړو. که ته یې د ښکلې وکړې په هغې کې به هم بیا څه نه څه مسلې راځي.
راځي او کله اسقان اسقاو کې کړه پای کې وسنه سم مسلې نو په کار به راځي چې نن وکي که خراب هم وکي سبا له بهتر شي بل ورځ بهتر شي بل ورځ بهتر شي څوک چې بریاني جوړي په اونۍ ورځ بالکل سم نشي جوړول چې سل پیری 200 پیری بریاني جوړي کې پدې کې بیا سکلز راشي په صحیح طریقه باندې جوړول شي نو د یری د وجې چې دا به خرابي دا شیز مډیله کوي بلکې په ټایم باندې کوي نو د سره بتاسو ټایم مینجمنت پروډکټیوټي سیوا کی د اصول له پیریټو پرنسپل وته دوی 80% چې کوم عمل له افیکټ ته هغه د 60% کارونه د وجې کیږي او دا چې تاسو ګورئ دا په دنیا کې په هر ځای کې په کاروبارونو کې په هر ځای کې دا اپلای کیږي یعنی که د یو کمپنۍ تاسو سیل لا واخلي دا څومره خرڅ کیږي نو هغه به په 60% د پروډکټ چې دا غوړه به 80% سیل ورکړي دا غرنګي 60% به امپلای چې هغه به 80% ګټه ورکړي ستاسو په ژوند کې به هم داسې یو 60% کارونه چې هغه به ستاسو ډېر زیات پروډکټیوټي به تاسو درکړي 80% به درکړي خو ډېر په داسې ډول چې هغه تاسو له وخت ضایع کوي نو په کار چې خپل 60% کارونه وپېژنئ 80% کارونه وپېژنئ چې کوم شی ته ډېر زیات فائدې درکړي هغه ته ورسې واکه او دا نور چې کوم دي چې د تل وخت ضایع کوي هغه ته بیا ورکم کې خو د ټول نوړمبي معلومول چې 60% کارونه کم دي او 80% کارونه کم دي بلدار چې ځان مو مسلسل اپګریډ کې یعنی که تعالی ډرایوینګ نه ډرایوینګ از د کستا ټایپینګ سلو د ټایپینګ از د کستا سم داسې ګیجټس نشته چې هغه تعالی سه هیلپ درکړي په کار چې هغه ګیجټس واخلي چې ته ځان ورو اپډیټ کې نو ستاسو د وخت به ورو قیمتي کیږي ستاسو پروډکټیوټي به ورو سیوا کیږي په کار چې موږ خپل وخت او پیژنو خپل وخت قیمتي کو خپل کشران وخت قیمتي کو چې ژوندۍ نور بهتر شي په لوی الله مسپارم سلامونه